روزي هر عبادت یو په اویا ده. یوه سپاره تلاوت یې وکړئ الله تعالی به په 2 واره قرآن درته بدلوي. اویا سپارې تر 2 واره قرآن عظیم شان هم ډېر ده. 2 رکعته نفل دې وکړل الله به په اویا بدلوي. صدقه دې وکړل یو روپۍ الله به په اویا بدلوي. د جمعې په ورځ عبادت یو په اویا ده او په رمضان په روزه کې عبادت یو په اویا ده. که نفل ده، که تلاوت ده، که صدقه ده، که جهاد ده، که علم ده، چې هر څه عبادت سړی کوي الله یو په اویا ورته بدلوي. او دا حدیث هم ډېر قوي حدیث د مولانا زکریا صاحب نقل کړی ده. مولانا زکریا صاحب دا په طریقت کې هم ښه عالم ده او په حدیثو کې غټ محدث ده. دا حدیث قوي حدیث ده. نو هر عبادت خدای پاک یو په اویا باندې بدلوي. د دغه دپاره باید موږ دا کوشش وکړو په دا رمضان کې صلات تهجد مخکې مونږ ویلي وو، صلات اشراق، صلات ضحا، مازدیګر 4 رکعته نفل، ماښام 4 رکعته نفل، ماخستن تراویح، دا باید له ذهنه ونه باسو. صلات تهجد اوس ګورئ چې داسې ترتیب سړی ورکړي چې پیشمي ته راجګېږي تر مړۍ مخته صلات تهجد وکړي. ما درته ویل هغه کم مقدار یې د صلات تهجد دپاره هغه دا داسې 2 رکعته هم سړی کولی شي، 4 زیات مقدار یې 12 رکعته ده صلات تهجد. او نبی علیه السلام مبارک وایي څوک چې په شپه کې 2 رکعته لمونځ وکړي، 2 رکعته نفل وکړي، دا خیر من الدنیا وما فیها، دا له دنیا او د دنیا تر ټولو نعمتو بهتر ده. 2 رکعته نفل چې د شپې وکړي، 2 صحیح حدیث پکې راغلی ده. او دا حدیث هم راغلی ده پیغمبر علیه السلام مبارک وایي د قیامت په ورځ چې حساب کیږي څوک چې صلات تهجد کوي له هغو سره به الله حساب و کتاب نه کوي، هغه به بې حسابه او بې کتابه جنت ته داخلوي. اوس دا خو موقع ده پیشمي ته خو هسې راجګېږو. نو 2 رکعته دې په وس پره و، 4 دې په وس پره و، 6 دې په وس پره و. سړی دې دا کوشش اول وکړي صلات تهجد دې کوي تر پیشمي مخته. بل دغه د اشراق لمونځ سړی دې نو بیا ترتیب داسې ورکړي چې مثال تر پیشنمي مخته سړی صلات تهجد وکړي چې مړۍ وخوري د هغه وروسته نه تلاوت شروع کړي. دا د پیشنمي وروسته چې وایي څوک بېدېږي دا له دا 2 شیانو خالي نه وي، یا به کله جمع ځینې قضا وي، کله به لمونځ ځینې قضا وي. د پیشنمي وروسته دې سړی نه بېدېږي، نو د هغه وروسته دې بیا سړی تلاوت کوي تر څو پورې چې کله جمع وسي. د جمع نه بعد د بیا سړی لږ په ذکر باندې لګیا کېږي، کلمه شریفه دا ذکر دې کوي، چا وظیفه اخیستې دا دې کوي تر څو چې صلات اشراق وکړي. صلات اشراق 2 رکعته نفل دي، لمر ختو لمر چې راوخېږي 10 منټه بعد دا جایز دي 2 رکعته. او حدیث مبارک صحیح پکې راغلی ده. نبی علیه السلام مبارک وایي څوک چې 2 رکعته نفل د سهار د لمانځه څخه وروسته په ذکر ناست وي تر څو چې لمر راوخېږي 2 رکعته نفل وکړي، دا د یوه حج او د عمرې ثواب لري. تامتن 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 مخکې مې درته ویل دي په حدیث کې تاکید راغلی دی 3 واره ویل دي چې پوره حج عمره، پوره حج عمره، پوره حج عمره ثواب ورکوي خدای پاک، خو نفلي حج عمره. نو دا د لمانځه سره متصل مه بېدېږئ چې لمر راخېږي تر هغو پورې سړی په ذکر کښېني، که تلاوت کوي، که خپله وظیفه کوي، که کلمه شریفه وایي دا دې کوي. او بیا د هغه نه وروسته بیا بیده سي، کله چې راجګېږي د خپلې وظیفې ته سړی راځي یو کار ته راځي په دغه لګیا کېږي. دلته بیا صلات ضحا د څاک لمونځ ده. د څاک لمونځ ما درته ویل کمه درجه یې 4 رکعته دي، زیاته درجه یې 8 رکعته دي، تر 12 پورې کېږي. دغه بیا نبي علیه السلام مبارک وایي په جنتو د جنت یوه دروازه ده نوم یې ضحا ده. وایي په قیامت کې چې کله خلک راشي د جنت دروازې ته، نو څوک چې د څاک لمونځ کوي هغو ته به وایي ستاسې په دغه دروازه ننوځئ. دغه دروازه صرف د هغو کسانو دپاره ده چې هغه څوک د څاک لمونځ کوي. ضحا یې نوم ده او ضحا د څاک لمانځه ته وایي. او څوک چې دوام وکړي په د څاک په لمانځه باندې 4 رکعته دي چې د لمر ښه راپوخ شي د 8 بجې دا ټیم 9 بجې دغه ټیم یې کوي. څوک چې دوام په وکړي پیغمبر علیه السلام مبارک وایي خدای پاک پې ګناهونه معاف کړي اگر که دومره وي لکه د دریاب زګ. د دریاب زګونه خو بې انتها دي، دریاب بې انتها ده. که د دریاب د زګو په انداز باندې ګناهونه وي، خو چې څوک د صلات ضحا باندې دوام وکړي الله به ورته معاف کړي.